د محمد نبی ساخیل نوروز منګل او رئیس احمدي له کپټانۍ وروسته اصغرستانکزی د کرکټ د ملي ټیم څلورم لوبغاړی دی چې په رسمي ډول د کرکټ د ملي ټیم مشري ورکول کیږي. د لوبغاړو د غوروي ټیم مشر دولت احمدي د پنجشنبې په ورځ په دې اړه جوړه شوې خبري غونډه کې وویل د نوي لوبډل مشر په ټاکلو کې هر اړخیز فکر شوی او د ډیرو مشورو وروسته محمد اصغرستانکزی ته د کپټانۍ مسؤلیت ورسپارل کیږي. نوموړی وایي کرکټ بورډ هڅه کوي چې د اصغرستانکزی تر مشرۍ لاندې ټیم ته ټولې اسانتیاوې برابرې کړي ترڅو د را روانو آی کپ سیالیو اتلولي خپله کړي. سلیکشن کمیټي پوره هڅه کړې ده چې یو ډیر بیسټ سلیکشن او ډیر ښه سلیکشن وکړي ترڅو پورې په راتلونکي 2 کالو کې د دې آی کپ سیالیو چمپیون پاتې شي. اصغرستانکزی د دې کرکټ تجربې په کتو سره د دې د پرسنالټي په کتو سره او د دې د تیر د کپټانی ایکسپیرینس تجربې سری نو مبارکي ورکوم او د افغانستان آینده کپټان سي ده هغه به اصغرستانکزی. له دې سره د مرستیال کپټان مسؤلیت له نوروز منګل څخه اخیستل شوی او نوي لوبغاړي جاوید احمدي ته ورکړل شوی. د کرکټ ټیم په جوړښت کې دا بدلون داسې وخت کیږي چې د ملي ټیم پخواني کپټان محمد نبی ساخیل د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ له کپټانۍ استعفا ورکړه او ویل چې د کرکټ ملي ټیم د یو لوبغاړي په توګه به لوبې ته دوام ورکړي. محمد اصغرستانکزی په 2004 میلادي کال کې د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو په ټیم کې د افغانستان په استازیتوب ولوبید او د ښو لوبو په خاطر یې په همدې کال کې د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کړه. د ملي ټیم نوی کپټان اصغرستانکزی وایي د محمد نبی ساخیل په څیر به کپټاني په لوبه کې د په فعالیت اغیزه ونه لري او کوشش به وکړي چې د ټیم نیمګړتیاوې پوره کړي. دا واقعا ډیر مشکل کار هم ده، ډیر غټه ذمہواري هم ده، خو ان شاء الله زور ته پوره آماده یم. ان شاء الله زه به کوشش کوم چې د ټیم ما سره مخکې لاړ شي او څومره نیمګړتیاوې چې دي په دې موږ کار وکړو. ان شاء الله پوره په خپل ځان مې پوره باور ده ان شاء الله تعالی. له دې سره ښاغلی ستانکزی وایي هڅه به کوي چې تر خپلې مشرۍ لاندې د افغانستان ملي ټیم پر روانو آی کپ سیالیو کې اتلولۍ ته ورسوي او ټیم یې د 2014 کال شل اوریزو نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړي.